د پاکستان اصلي څېره رسوا شوه. پاکستاني رسنۍ وایي د پښتونخوا ژوب کې پر پوځیانو حمله شوې، خو د ژوب یو پښتون ځوان وایي هلته هیڅ حمله نه ده شوې. دا پوځیان د هلمند جنګ کې وژل شوي. جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د عثمان زیارمل په نوم د پښتونخوا د ژوب یو اوسیدونکی داسې لیکي: زه خپله ژوب کې اوسېږم، نه ما د ډزو او جګړو غږ اورېدلی دی او نه هم ملګرو داسې څه اورېدلي کوم چې پاکستاني ریاست وایي د افغانستان لخوا د وسلوالو برید کې پاکستاني پوځیان وژل شوي، خو حقیقت داسې نه دی. د افغانستان هلمند کې پر طالبانو د افغان کمانډویانو د تیرو ورځو سختو عملیاتو په پایله کې دا پوځیان وژل شوي، ځکه دوی د طالبانو په لباس کې افغانستان ته تللي وو او هلته هلاک شوي دي. خو پاکستاني ریاست د خپلې ماتې او افغانستان کې د لاسوهنې ثبوت د پټولو لپاره داسې اوازه خپره کړې چې ګڼئ دا کسان د وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. خو پاکستاني پوځ ویلي چې وسلوالو په وزیرستان کې 9 پاکستاني پوځیان وژلي او ژوبل کړي دي. نن د شمالي وزیرستان په ژوب سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو ډله وسلوال برید شوی دی، چې له امله یې د یو پوځي افسر په ګډون 3 تنه پوځیان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکې اداره وایي دغه پوځیان سیمې ته د عملیاتو پر مهال تللي وو، خو وسلوالو ورباندې وار وړومبی کړی دی. دغه اداره وایي په دغه سیمه کې نښته هم شوې ده او پکې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې پر پاکستاني پوځیانو دویمه خونړۍ حمله ده چې کیږي. تیره ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه په ژوب سیمه کې هم پر پاکستاني عسکرو ورته برید شوی و چې له امله یې 10 تنه مړه او ټپیان ول. تر اوسه د دواړو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی.